مګوره په نت باندې دا مولیا ما چې نه پیژنې ما مګوره بس دې نه خو خبره نشته ما نه پیژنې او زما دا ویډیو تا ته در رسي او ما نه پیژنې ما مګوره سپینه سبا کیده مې د علماء دیوبند یو انچ او ویښته د هغه مسلک او مشرب او لارې او ګودر نه نه وړم بس علماء دیوبند فتوا د دیوبند په کوم مسله کې چې څه د هغه زمان ده دا ذهن کې کېږه څه چې د دیوبند مذهب دی څه چې د دیوبند فتوا ده څه چې د دیوبند فکر دی عقیده کې دی که اصولو کې دی که فروعو کې دی دا زما نظر او فکر دی په دې هیڅ سودا نشته مسلک قدوة الائمه امام الائمه امام اعظم ابو حنیفه وای رحمه الله تعالی اغه امام چې پشان د سپوږمۍ او د نور ځلیږي هغه امام دی او دغه په مذهب باندې روان دی دا مې مسلک او مذهب دی په دې را سره زه ګورم په دې را سره نه زه کله مې وګورم تا نه به تپوس کوي د رسول الله په مذهب ولې نه ځې چې د امام په مذهب ځې نو زه تا ته جواب کوم د رسول الله مذهب احادیث دي او د احادیثو تشریح د احادیثو وضاحت هغه اعتماد زما په امام اعظم ابو حنیفه دی بس داغه په مذهب روان تا رسول الله لیدلی دی تا ته داغه حدیث مخې ته एकदम ته په پوهیږي آقا کریم په خپل وایي اوتیتو بجوامع الکلم ما ته داسې ټکي راکړی شوي دي چې زه یو ټکی ویم په هغې کې سمندر بندوم نو که ته وایې چې نه زه هم په دې عمل کوم نو سمندر نه ته خبرې چې سمندر یې بند کړی په هغې ته څه پوهېږې چې یو امي جټ جاهد سړی ته په هغه سمندر څه پوهېږې هغه سمندر باندې امام پوهېږي د هغه ټکي نه هغه سمندر راویستل دا د امام کار دی امام اعظم په حقا امام شافعی په حقا امام مالک په حقا امام احمد ابن حنبل په حقا هغوی هغه سمندر راښکاره کړي دي موږ ته بیان کړي دي اوس چې کم قسم امام پسې روان دی په مسایلو کې په حق باندې روان دی څوک چې وایي ما دپاره رسول الله بس او لاندې ائمو اجتهاد کړي مسائل راوستي دي دا لعنتي دی منکر حدیث جوړیږي څو ورځې پس نو دیوبند زمونږ لار د ګودر دی نه خرڅېدونکی قوم علماء دیوبند دی پیسو ته نه رپېدونکی قوم علماء دیوبند دی په هر محاذ باندې حق ویونکی قوم علماء دیوبند دی شرع صدر هم پې شوې ده د دوی په غېږ کې غټ شوي یو تر دې عمره پر راورسېدو او د مرګ اخري سلګۍ پورې دا لاره کلم نشو پرېښودی دا فکر کې کېده او موږ متزلزل هم نه یو شکمن هم نه یو چې زمون کومه مسله کې به زمون شکی نه چې ودم یم په خوب کې به دله د دیوبند د مذهب صحیح جواب درکوم ویښ خو څه کې ویښ خو څه کې چې وده یم تپوس رانه کوه په خوب کې به درته د دیوبندیت وضاحت کوم نو فتنې چارچاپېره خورېږي دیوبند دا د صحابو لار ده د صحابو دین دی د آقا کریم صلی الله علیه وسلم صحیح نهج دی هر کتاب دیوبند لیکلی دی د هر کتاب وضاحت دیوبند کړی دی هر فتوا دی وخت کې چې رایج لو د قوم په عمل دی نو هغه فتوا د دیوبند ده راځه دیوبندیت دی نه وباسه خپل سند دی بیا ثابت کا نو دا لار را ټینګه کا په دې مشرب روان شه
زما دا پیغام او وضاحت کم خلق چه ما اوری اغی تده چه اوری دا ملار درا پس رازا چه پدی را سرنی جوڑ زما بیان مورا ستا لائک باندې نه زه غټېږم او نه ماله یورپ پیسې راکوي خلک به یې په دې به پیسې دي که نه موږ تا فرق شوي دي موږ پیسې درکوو ما ویل موږ ستاسو پیسې نه ته به په دې ایډ چلې موږ هغه استعمالو نه موږ پیسو والا قوم نه یو حق والا قوم یو پیسه هغه د لاس خیرې دی ځي راځي به رب د هر چا نه بهتر برابر کړي یو پاتې شو مسایل او مشرب او دین او حق هغه به واضح او دو ټوک وي د هغې پیسو سره هېڅ تعلق نشته د فتنو نه ځان بچ کا تیارو نه ځان بچ کا د علماو مجلس کې کینا کم اعمال کې په هغه عملونو باندې کلک شه مزید د ترقۍ فکر وکړه که نه تباه و برباد بدي کی تیارو سره بدي مخ کی د ملا په جامه کې به د جهنم ته بوځي الله دې زموږ حفاظت وکړي و آخر دعوانا ان الحمدلله